دا در سره وګورئ د جرنل موبین د ډانس ویډیو مخې ته راغلی دا نو ټول نه مخکې راشئ ویډیو یې وګورئ. کومه ویډیو چې هغه تاسو کته پکې د جرنل موبین په شان یو کس د کم تعلق چې هغه افغانستان سیمې سره دی هغه ډانس کوي نو بیا خلک چې کم دی هغه وایي چې آیا واقعي دا جرنل موبین دی نو په هغې هکله باندې موږ هم ډېر زیات کم د دې ویډیو چې دی هغه وکتې 3 ویډیو داسې دي چې هغه په ټیک ټاک باندې چلیږي خو د جرنل موبین کومه خبره چې په ټیک ټاک روانه ده په هغه کې حقیقت نشته. دا وخت تاسو ته په سکرین باندې ښکاري هم دا 2 تصویران هم لګېدل دي که دې تاسو په غور سره وګورئ نو داسې نه ده. بل طرف ته خیر ویډیو خو دغه حقیقت و چې د چا ده او د چا نه ده خو بل طرف ته راځو کوم د مهاجرینو کومه مسله چې ده د پاکستان نه چې کوم افغانیان رونه روان دي بهر ملک کم افغانستان ته د هغو په منځ کې چې کوم تضاد پیدا شوی دی نو خلک د هغې کوم قصوروار چې دی هغه هم جرنل موبین ګڼي او دا وایي چې دا هر څه چې وشو نو دا د ده د خولې د لاسه وشو یعنې وایي دا راشي په سوشل میډیا باندې لایو راشي پاکستان پسې رد بد وایي داسې قسمه خبرې پسې کوي نو د پاکستان حکومت چې دی هغه ځان ته دونه قار کو چې اخر ښکار هغه په دې مجبوره شو چې د افغانستان کم خلک چې دي هغه د پاکستان نه ویسته نو دغه خبره هم چلیږي. بل طرف ته جنرال موبین هغه تاسو بار بار ګورئ لایو راځي مختلف قسمه خبرې په پاکستان دي نه علاوه په نور هیوادونو پسې کوي نو داسې هغه کول پکار نه دي لکه اوس که تاسو ګورئ څو ورځې وشوې غلی شوی دی هغه هم د دې د وجې خلکو ورته ویلي دي چې داسې خبرې نورې مه کوه زمونږ کوم افغانیان وروڼه چې دي هغو ته دې مسله جوړه کړه نو د یو څو ورځې وشوې چې زه ګورم چې هغه لاغلی دی فلحال د هغې څه ویډیو نه ده راغلی خو دغه لنډه شان ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کوله امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.